13 جمعه په ټول ملک کې د ملګرو ډیلرانو د مرکزی تنظیم فدریشن اف ریلټرز پاکستان د چیرمن مسرت اجاز خان په وینا د اسرائیل د ظلم جبر په ضد او د فلسطینی مسلمانانو او قبله اول بیت المقدس په حمایت کې د پراپرټي ډیلرانو تنظیمونو احتجاجي غونډې او جلسې وکړې. په دې لړ کې په ټول خیبر پښتونخوا کې هم د جمعې د لمونځ نه وروسته احتجاجي جلسې او لاریونونه وشول چې پکې لوی او درنې غونډې په ډیر اسماعیل خان کې د آل ډي آی خان پراپرټي ډیلر اسوسییشن، په 400 کې د 400 ریلټر اسوسییشن، په کوهاټ کې د کې ډي اي ریلټر اسوسییشن کوهاټ، په پیښور کې د آل پېښور پراپرټي ډیلر اسوسییشن حیات آباد او ډي ایچ اي ریلټر اسوسییشن، په مردان کې د مردان پراپرټي ډیلر اسوسییشن د سوري لاندې، او په صوابه بنو ایبټ آباد، ملکن دیر، مانسهره، باجوړ او نوخار ضلعو کې وشوې. د نوشیره ریلټر اسوسییشن ضلع نوخار د سوري لاندې هم یو درنه احتجاجي جلسه په اي سي کالونی نوخار کې وشوه چې پکې د پی ایچ اي پراپرټي ډیلر اسوسییشن جلوزی، اي سي ریلټر اسوسییشن اي سي کالونی نوخار، اکوړه خټک، جانګيري، رسالپور، پبو او وابډا ټاون تاروجبه نوخار پراپرټي ډیلرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. په دې موقع احتجاجي جلسې ته د وینا په مهال حاجي جمعه سید خان، محمد سلیم خان، حنیف الله شینواری، اشفاق خټک، شیراز افریدي، طاهر منیر او حاجي نوشیر روانه دي لوي چې د ټول ملک او په 13 د خیبر پښتونخوا ملګری ډیلران د اسرائیل د ظلم او جبر غندنه کوي او خپل فلسطینی مسلمانانو ورونو له باور ورکوي چې د خپل ډومبۍ قبلې د آزادولو دپاره به د دوی سره اوږه په اوږه ولاړي او د هیڅ قسمه مالی او ځاني قربانۍ نه به ډډه نه کوي. وینا کوونکو ټولو مسلمانانو ته خاص وکړو چې دوی د یهودیانو د ټولو مصنوعاتو بایکاټ وکړي او ټول اسلامي ملکونه د فلسطین د ازادۍ دپاره یو موټی شي او د جهاد اعلان دی وکړي. نوشیر روانه دل، ملکن ټي وي، اي سي کالونی نوخار. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف. قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هیډے پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.